شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې لږ قسمه حیا ده. یو حیا د ګناه نه شکل د انسان نه ګناه وشي. آدم علیه السلام شکل دانو خړلې شو منډه واخسته شربینیم لیکلې وېزمنګ الله ور باندې आवाज وکړي چې یا آدم تزمانه تک تک وي نه حیا منک رب العالمین استنه مال حیا راش دل ویل شي حیا د جنایت. دویم حیا د تقصیر ده. ملائک شدي هغه ګناهونه نه کوي لکه څنګه چې موږ داسه او باسو نه باسو وي دغه شان د الله بندگی کوي خو اخر کې به هم د شي الفاظ وي چې الله موږ ست حق بندگی نه دا کړی کوم چې سره شان سره مناسب. دریم حیا د اجلال ده. حیا د اجلال ابن قیم فرمایي دي ته ویل شي چې کله د انسان په دې کې د رب العالمین څومره قدر وي هغه د سړی به الله نه حیا هم کوي. رسول الله چې کله مکه لتلو د سیرت په درسونو کې راځي لزر مجاهدینو سره و تور پړګي تړلو وې تر دې پورې چې د اثر دومره کته کې چې د وخه د اس په دې زین باندې داغه د تندې مبارک ولګېدو چې دې پوښتنه کې یا رسول الله دا کار دی ولې وکي وی حیا منه د الله نه مال حیا رااله. ځکه څنګه د محمد رسول الله په ځړ کې د رب العالمین ډیر وقار او عزت پروتو چې کله د انسان په ځړ کې د الله څومره قدر څومره وقار او لوی وي هغه به دغه انسان نه د الله مبارک د حیا صادریږي. څلورم حیا د کرم ده. زینب رضی الله عنها شکل واده شو د خندق په غزا کې دا مسله ذکر کړې شو مخکې د احزاب په غزا کې رسول الله بار بار تلو تر دې پورې چې ایتونه الله نازل کړو چې د محمد رسول الله د بیبینو کوټول مور زی بغیر د ضرورت نه او که سوال ته کوي نو اجازه به د پردین اخوا دلته رسول الله د ملګرو لګور د خبر ونه کړ چې تاسو وځي ځکه رسول الله باندې حیا غالب و. او بل حیا د حشمت ده. دا دغه مثال علي سے فرمایي وزمانه به مزید راتله د انسان د خاص اندام د سپین اسلیکنا کې غونډي وبا خو محمد رسول الله دا تاسو نش کولای وجه دا و چې داخل رسمه په نکاح کې و مقدار څنګه مې تاسو کې چې ته د رسول الله د باره کې پوښتنه وکړه ویل چې بدی سړي باندې غسل نشه مگر او داس په دې خاص اندام باندې وبا اړای دا حیا د حشمت. او بل حیا هغه حیا د دې خبره ده چې انسان د رب العالمین عظمت پر لکه ولري لکه بندا چې حیا کوي د الله نه. یو حیا د محبت ته ته چې سره مینه د رب العالمین سره د مینه د رسول الله سره د مینه ده نو هغه محبوب وړاندې انسان به بعض حرکتونه نشي کولای. وجدا وجد شي حیا په دې محیط کې موجوده ده چې اخی حیا دغه حرکتونه من کړي دي. او بل حیا د عبودیت چې دا د الله نه يرو د الله نه مینا دا دوړه چې کله راجمع کړي شي بس د قلې ویل شي حیا. بل حیا د شرف ده. انسان ډیر مالدار دی او داغه نه سړی چې کله طلب د مال وکړي دا شي مامورغه نه مال دل ورکی اې د سړي د شان سره مناسب نه دا کار کړي وي په کار دا جزیت کار کړي وي. او بل د انسان حیا د خپل ځان ده. اې دې حیا به ډیر پیدیم دي.